ښه د ډي وي لټرۍ لپاره به تاسو ډي وي لټرۍ ولیکئ په ګوګل کې او د لاندې چې تاسو ته ښکاري په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او ورپسې به لاندې راشئ سبمیټ په د بیګنس انټري باندې به کلیک وکړئ او له دې څخه وروسته به دغه پاس کوډ چې تاسو ته درکړل شوی دی دا منظم ډول سره لاندې په د ټکس باکس کې ولیکئ او ورپسې تاسو کولی شئ چې دغه کوډ ځان ته بدل کړئ په دې چینج باندې کلیک وکړئ او یا په دې لوډ سپیکر علامه باندې کلیک وکړئ ممکن دغه تاسو ته په الفاظو کې ووایي په غږ باندې دا کوم طریقه تاسو سم پرې نه پوهیږئ بیا سبمیټ باندې کلیک وکړئ له سبمیټ نه وروسته به تاسو ته دغه فارم راشي دغه فارم به تاسو ډکوئ په لومړۍ خانه کې به تاسو خپل تخلص په دویمه خانه کې به تاسو خپل نوم ولیکئ کومه خانه چې تاسو نه غواړئ هغه نو میډل نیم باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو میل انتخاب کړئ فرضاً که تاسو میل وای او دلته به تاسو خپل د زیږېدو تاریخ ورکړئ چې کوم تاریخ باندې تاسو شوي او دلته به تاسو د زیږېدو ورځ او دلته به یې میاشت ورکړئ او ورپسې به دلته خپل ښار انتخاب کړئ چېرته چې تاسو شوي وئ فرضاً کوم ځای کې مو زیږېدو ځای وي او دلته به خپل هیواد انتخاب کړئ چېرته چې تاسو زیږېدلي وئ او دلته تاسو ته ټولو انسټرکشن لارښوونې ښودل شوي دي او د تصویر اړوند او د الیجیبیلي اړوند او لاندې چې راشئ تاسو ته د تصویر ټول انسټرکشن ښودل شوي دي دا ټول انسټرکشن به تاسو په منظم ډول سره ولولئ او دلته به تاسو خپل تصویر انتخاب کړئ تصویر به تاسو په منظم ډول سره جوړ کړی وي هایټ ویټ او د ریزولوشن کې په دې کې د لومړۍ ای برخه آپشنل دی ضرور نه ده چې دغه تاسو ډاګه کړئ دویمه برخې ته راشئ په دویمه برخه کې تاسو خپل لاین ادرس ورکړئ دویمه برخه چې دی دا هم آپشنل ده دغه سی برخه او بل چې دی سیټي ټاون دا ضرور دی دا به تاسو ضرور ورکوئ تاسو به خپل سیټي هم ورکوئ او خپل ټاون خرګوټی به هم پکې ورکوئ له دې وروسته به تاسو لاندې بیا راشئ او دلته به تاسو لومړی خپله ولسوالي ورکړئ خپله ولسوالي او ورپسې د ولسوالۍ نه وروسته به تاسو هیواد ورکړئ خپل هیواد او ورپسې به تاسو بیا ولایت او ورپسې به بیا سټیټ بیا ورکړئ خپله کوڅه به ورکړئ دې نه وروسته بیا زیپ کوډ دی د زیپ کوډ لپاره به تاسو ګوګل ته ځئ ګوګل کې به سرچ کوئ ګوګل کې به تاسو سرچ کوئ خوست ډسټرکټ زیپ کوډ دا به هلته سرچ کوئ او هلته به تاسو دغه کوډ خپله دلته پیسټ کوئ دلته به تاسو افغانستان انتخاب کوئ په دویمه برخه کې به تاسو چېرته موجوده اوسیږئ دلته به افغانستان انتخاب کوئ موبایل نمبر به ورکوئ موبایل نمبر نه وروسته به دا آپشنل دی که تاسو ورکړلو او که یا مو ورنه کړلو پروا نه کوي خو دلته ما خپل موبایل نمبر ورکړی دی او ورپسې به تاسو بیا ایمیل ورکړئ یعنی کوم ایمیل رسمي چې تاسو ته کله په د لټرۍ کې تاسو انتخاب شولی د دې لپاره چې تاسو د امریکا لټرۍ ترلاسه کړئ نو دوی به دلته کنفیګریشن دلته ایمیل تاسو ته لیږي او هغه ایمیل که تاسو سره وي نو تاسو کولی شئ چې تاسو ترې ځای لاړ شئ او که چېرې تاسو سره همدغه ایمیل نه و تاسو نشئ کولی چې بیا لاړ شئ دوباره به دغه ایمیل بیا هم ورکوئ د کنفرمیشن لپاره د دې لپاره چې تاسو دغه ایمیل غلط اساین نه کوئ ولې ځکه چې د ډي وي لټرۍ د ثبت نام لپاره دا مهم دی او ورپسې لاندې به تاسو راشئ او په دې کې به تاسو خپله ایجوکیشنل لیول انتخاب کړئ دلته ما یونیورسټي ډیګري انتخاب کړله یعنی پوهنتون ډیګري تاسو خپله برخه کې انتخابولی شئ او ورپسې لاندې چې راشئ دلته به تاسو ان مارډ انتخاب کړئ که تاسو مارډ انتخاب کړئ یعنې واده مو کړی وي تاسو به ضرور 3 فارم ډکوئ یو د ځان لپاره یو به د واده لپاره که بچیان مو 2 ورکړل یا 3 مو ورکړئ لپاره دلته چایلډ نمبر ورکولی شئ که دا مو ورکړل نو دې لپاره به ځان ته فارم ډک کړئ دا به کنټینوس کوئ تاسو دا به څنګه کوئ کنټینوس کې د کنټینوس نه وروسته به تاسو ته دغه فارم کې خپل معلومات کتلی شئ بیا به راشئ دغه به تاسو سبمیټ کړئ چې کله تاسو دغه سبمیټ کړئ تاسو ته دغه فارم راوړي سکسیس نو تاسو به د هغې لاندې برخې نه سکرین شاټ وباسئ دا به ستاسو سره ضرور موجود وي که سکرین شاټ د دې نه ونه باسئ نو تاسو نشئ کولی چې خپل ریزلټ وګورئ د خدای په امان